قال عليه الصلاة والسلام درود شريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله بیا الله رب عزت منګو تاسو د قرآن عظیم شان د ختم مبارک کی اختتامی آیاتونه چې کوم د قرآن مجید پاتې او سورتونه پاتې هغه کې الله رب عزت منګو تاسو له د شرکت توفیق راکړو دا یو ډېر اولیاء کامیابی ده او یقینا ډېره مینه خوند کوي دا داسې مجلسونه چې سړی وګوري مسلمانان پکې راجمع شوي دي د الله په کور کې او د الله د کتاب ختم دی راغلی دي د لرې لرې ځایونو نه تیاره ده ګرمي ده حالات خراب دي بیا هم دا خلک د الله کور ته راجمع شوي دي او د قرآن مجید په دې ختم کې شرکت وکړو دا یقینا زمونږ او ستاسو د ټول د ایمان نښه ده الحمدلله زمونږ د الله د کتاب سره مینه ده د الله د قرآن سره زمونږ مینه ده او دا په دې باندې ښکاره دلیل دی دا ستاسو د اولیاء اجتماع دا ډېر خلک چې دیزي ته راجمع شوی د کومو کومو علاقې نه راغلي وی او په دې کې شرکت وکړو دا ستاسو په ایمان باندې دلالت کوي نو ډېره د خوشحالۍ خبره ده نن یو ځل بیا چې الله رب عزت موږ او تاسو په دې محفل کې د شرکت توفیق راکړو ډېره د خوشحالۍ خبره په دې باندې چې څومره موږ د الله شکر ادا کړو یقینا کم او په کار هم دا چې دغه شانتې مجلسونو کې موږ مسلمانان ګوره بېدینه خلکو ته وګورو که هغوی څومره چې د بېدینۍ مجلس یې څومره په شوق او جوق او درجو خلک پکې شریکېږي بېدیني وله دومره خوند ورکوي د کم کم ځینه خلک وله راځي نو که موږ او تاسو د قرآن مجید داسې محفلونو کې شریک شو یقینا دا ګوره زمونږ لپاره ولي د خوشحالۍ خبره ده بیا عزتمندو د الله کتاب ګوره ختم شو یقینا دا ګوره قاري صاحب چې کله والناس وویل د سړي زړه کې یو درد را پیدا شي داسې م یو ورځ وه د دې محلې والاو چې کله د الله کتاب شروع کاوه ګرمیانې وې سختي وه لونو حالت و ساړې وې هر سړي دا سوچ و چې یاره څنګه به کېږي دا قرآن دا به مونږ بله دا سړی روټۍ وخوري دغه طریقه ده اوس خو سړی تږی کېږي ډېر ګرمي ده شربت دي اوبه دي او شملې دي اوس کې بیا هغه خپل فرض مونځ ادا کول دا هم سړي ته ډېر ګران ښکاري چې دا به زه څنګه ادا کوم خو دا د الله اولي توفیق دی مونږ او تاسو لی راکړو نو د دې والناس ټکي سه یقینا چې ستاسو ټولو او زمونږ د زړونو یو درد وکړو چا قرآن کریم چې دا الحمدو نه مونږ شروع کړی و دغه دی نن اختتام ته ورسېد ځه ختم شوه هغه ورځې چې مونږ او تاسو فطرتن او طبعا په مونږ باندې سخت وي چې دا به څه کېږي د الله کتاب هم شروع کو څنګه به دا سر ته رسو دا به کله کېږي هغه اختتام دغه دی نن تاسو ولیده او زما عزتمندو دا ډېره د خوشحالۍ مقام ډېره ګټه مونږ او تاسو وکړه او بلکې تاسو د هغه زیرې لایقې وی الله وی فاستبشرو دې خلکو له زیری ورکړه ببیعکم الذي بایعتم به هغه اخیستل خرڅول چې تاسو د الله سره وکړو ګوره د الله رب العزت سم سوداګري وکړه الله فرمایي قرآن کې ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله انه غفور شكور آیت کې الله رب عزت درې قسمه خلک الله ذکر کړي داغي بیان کړي
چې دا درې قسمه داسې خلک دي چې دی د الله سره لګیا سوداګري کوي، اخیستل خرڅول کوي. او دا درې واړو نن په دې ډله کې او په دې خلکو کې دا درې واړه طبقې موجودې دي. ځکه یو خو د الله کتاب یې ولوستو، ان الذین یتلون کتاب الله واقاموا الصلاة منځ هم وکړو وانفقوا مما رزقناهم، خلکو خپل ځان سره خرچم کړې ده. دا درې واړه خبرې نن په دې جماعت کې راجمع شوي دي. نو دا یو لیا خوشحالي ده، یو لیا تجارت دی چې الله رب عزت څه زمونږ او ستاسو وشو. یتلون کتاب الله، د الله کتاب چې څوک لولي دا د الله سره تجارت کول دي. یو مشتری اخیستونکی خرڅونکی او یو بایع اخیستونکی، الله رب عزت زمونږ نه واخیسته دا عمل. دا تلاوت منګ او تاسو دا یو قسم مبیع و تلاوت هم وکړو، الله لم ورکو. اوس زمونږ د طرفه په الله باندې د دې حق لازم شو. اگر چې دا خبره واورئ چې الله رب عزت باندې هیڅ شی لازمېدلی نشي، او کوم چې الله رب عزت د لزوم ټکي کوم ځای کې اعلی ټکي راغلي دي هغه ټول نه علما وایي دا لزوم تفضلي دی. هسې د الله رب عزت احسان دی په موږ او تاسو باندې چې په ځان باندې زمونږ دپاره یو د هغې اجر لازم کړی دی، ورنه په الله باندې څه شی نشي لازمېدلی. که موږ ټوله ورځ ځان تباه او برباد کړو، مرګ یعنې ځان مړه کړو، نو د الله موږ په الله باندې څه شی نشي لازمېدلی. خو بیا هم الله دومره فضل کړی، الله وایي چې څوک د الله کتاب ولولي د دې په ما باندې حق لازم شو. بس دې زما سره تجارت وکړو، زما سره اخیستل خرڅول وکړو، ما ته مبیع راکړه، اوس د هغې قیمت ادا کول په ما باندې دي، زه به ورله قیمت ورکوم. نو موږ د الله کتاب ولوستو، مونځ هم وکړو، اوس الله رب عزت باندې د هغې قیمت موږ او تاسو له ادا کول دي، هغه به راکوي الله رب عزت. ځکه دا د الله وعده ده، په قرآن کې ویلې ده، او د الله د وعدې کلم خلاف نشي کېدی. ان الله لا یخلف المیعاد، الله کلم د وعدې خلاف نه. بس دا زموږ سره وعده کړې ده چې څوک زما دا آیات قرآن کریم آیاتونه ولولي، څوک منځ وکړي، څوک صدقه وکړي، دا درې کسان داسې دي دا زما سره تجارت کوونکي دي، اخیستل خرڅونکي دي، زما او د دې دریو کسانو معامله ده. نو موږ الله لره مبیع ورکړه، تلاوت هم وکړو، عبادت هم وکړو، اوس به الله رب عزت موږ له په دې باندې اجر راکوي که د الله طرفه. اوس موږ د الله د اجر امیدوار یو، د الله نه به یې غواړو. او څه اجر دی؟ نو هغه حدیث کې راغلی دی که نه، رسول الله مبارک فرمایي من قرأ حرفا من کتاب الله فله به حسنه، چا چې د الله د کتاب نه یو حرف هم تلاوت کو، په دې باندې الله رب عزت انسان له یو نیکي ورکوي. او الحسنه بعشر امثالها، او بیا نبی علیہ السلام فرمایي ونی کی دا به پلس چونده ده. نو موږ تلاوت وکړو، د الله طرف له موږ ته ګټه را روانه ده. ګټه دا ده چې په هر حرف باندې الله رب عزت موږ له تاسو له نیکۍ راکوي. نو یو نیکي ده او بیا هر یوه نیکي پلس ده، نو په هر حرف باندې الله رب عزت موږ او تاسو له د دې قرآن لس نیکیانې راکړي. بس دا زموږ تجارت شو د الله سره. موږ ورته ودرېدو، تلاوت هم وکړو، او الله رب عزت ولاله اوس د هغې اجر راکړو چې زه په یو حرف باندې مې تاله لس نیکیانې درکړې بنده، دا ستاسو بدله شوه. په ما دې را خرڅ کړه او تلاوت دې وکړو، ما له د هغې بدله درکړه. نو سوچ او فکر پکار دی څومره الفاظ حروف دي په قرآن مجید کې، د 3 لکونه د بره، او بیا ولې په دین کې 10 کې ضرب ورکړه، نو هغه 10 لکونه د بره نیکۍ دی. هر یو کس په تاسو کې چې چا په دې ټول قرآن مجید کې حصه اخیستې ده هغې وګټلې، دا ول الله ورکړې درواله. دا د الله سره زمونږ او ستاسو تجارت دی. نولیا پیدا وشوه، په دې باندې موږ او تاسو د الله شکر ادا کړو، او داسې چې موږ ګوره کلم شکر ادا کړو انشاءالله، داسې ورځ به یو ځل بیا هم الله راولي، موږ به په دې کې بیا ولاړ یو د الله کتاب تلاوت به کوو. او چا چې ناقدري وکړه الله به کاله به بیا هم دا قرآن ختم به کېږي، الله به ترې هغه محروم کړي چې چا ناقدري وکړه. الله خو زمونږ او ستاسو څه
دغه ته محتاج نه دی. دا ټولې زمونږ او ستاسو ګټې دي. دا رمضان المبارک د ګټو میاشت ده، په دې کې موږ او تاسو ګټه ونه کړو. نور وختونو کې خو موږ هسې هم نه یو وزګار. نو دا رمضان المبارک خو زمونږ او ستاسو د ګټې میاشت ده. پای چې دغه شانتې مجلسونه وي، په هغه کې موږ ښه په مینه محبت سره شمولیت کوو، او په کومه محله کې چې د قرآن ختم کېږي په هغه کې ټولې محلې والا په یو ځل باندې ګوره موږ او تاسو شرکت وکړو. دا موقع کله کله وي، کله کله راځي. دا دی اوس ختمه شو رمضان المبارک. چا چې پکې ختمونه وکړه هغه هم وکړه، چا چې پکې تلاوتونه وکړه هغه هم وکړو، چا چې پکې تهجد وکړو هغو باندې هم دا وخت لاړی. او هغه خلک چې هغوی پراته وو خوبونه یې وکړه، یا مثلا لهو لعب کې اخوا دې خوا کې تېره کړې، هغوی باندې هم دا وخت تېر شو. دا وخت روان دی زمونږ او ستاسو. نو به هر حال یو لوی ګټه چې هغه د الله د قرآن تلاوت و، هغه الله رب عزت موږ او تاسو ته حاصل کو. خو عرض مې دا کو د وخته چې ما ویل قاري کله والناس ویله که نه، نو د سړي زړه کې یو درد راشي چې ګوره والناس لاړی دا قرآن. خو یو درد بل موږ او تاسو له پکار دی، دا خو زموږ نه قرآن لاړی چې داسې تلاوه شپه به په تراوو کې ویل. خو یو درد دا پکار دی چې هغه دی د الحمدو نه قرآن ختم شو او په والناس باندې موږ ودراو، نو موږ د دې قرآن نه کومه پیدا واخیسته. څنګه عمل مو کو موږ او تاسو په دې قرآن باندې؟ دې قرآن کې موږ ته الله رب عزت موږ او تاسو ته څه وویل چې څه وکئ څه مه کوئ؟ په دغه کې سوچ او فکر پکار دی. ګوره چې موږ او تاسو دا سوچ وکړو چې الله رب عزت په دې ټول قرآن مجید کې موږ او تاسو ته څه وویله، دا الله څه احکام وو هغه موږ او تاسو په زندګۍ کې راول. د قرآن نه اصل مقصد هم دغه دی، د قرآن د ختمولو اصل مقصد هم دغه دی. او د دې والناس سره موږ او تاسو له سوچ او فکر پکار دی چې والناس خو مو ویل من الجنة والناس، خو کاش څومره عمل موږ او تاسو کړی دی په دې قرآن باندې. د قرآن کوم احکام زموږ او تاسو په زندګۍ کې دي؟ ډېر کم به زموږ او ستاسو په زندګۍ کې د قرآن تعلیمات احکامي، نور زموږ او ستاسو زندګي د هغې نه خالي ده. سوچ پکار دی، د آخرت سوچ پکار دی، د ځان سوچ پکار دی. عظیمه ورځ را روانه ده، د اولاد سوچ پکار دی، د خپل خپلوانو سوچ پکار دی. دا خلک کم طرف ته روان دي، د دې موږ او تاسو له سوچ پکار دی. او خصوصا د خپل اولاد موږ او تاسو له د خپل اهل سوچ پکار دی. دا نور خلک بیا په درېیمه درجه کې دي. نو ټولو نه اول سوچ موږ او تاسو له د خپل ځان پکار دی چې موږ او تاسو په ځان کې سوچ وکړو چې موږ کې د الله احکام شته دی که نه. بیا سوچ په خپل اولاد او اهل عیال کې وکړو چې هغوی څنګه دي. د هغې نه بعد بیا لاړ شو نورو خلکو ته دغه ورسو. اول سوچ د ځان دی. الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا، ای مؤمنانو ځان وساتئ، ځان ګوره د اور نه ځان وساتئ. قوا انفسکم ځان وساتئ، واهلیکم اهل عیال وساتئ نارن د یو عظیم مور نه. یو عظیم مور دی، داسې یو اور دی علیها ملائکة غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. ای بندگانو زما قرآن خو ختم کو، خو سوچ پکې وکئ. ورا د دې قرآن په تعلیماتو باندې اوس عمل وکئ، ځان د اور نه وساتئ، خپل اهل عیال باندې لږ رحم وکئ. ستاسو د اهل عیال لږ تپوس وکئ دوی څه کوي، دوی د اور نه بچ کوي. قوا انفسکم واهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره. الله وایي داسې اور دی چې هغه کې به خلک سوځي، کټې به پکې سوځي، داسې عظیم اور دی. او علیها ملائکة غلاظ، سخت ملائکه الله په هغې باندې مقرر کړي ښه، داسې سخت ملائکې دي. او قرطبي وایي داسې ملائکې دي که د هغې نه د رحم مطالبه وکړي لا یرحمون اذا استرحموا. خو جهنمیان ته د رحم مطالبه وکړي چې لږ رحم راسه وکړئ ملایکو، سخت ګیر یو، لږ خو راسه رحم وکړئ، دا څه حل دی زمونږه. نو لا یسترحمو، هغوی په چا رحم نه کوي، لا یرحمون، رحم نه کوي داسې ملایکې. بلکې خلقو من الغضب، د غضب نه بالکل بعینه د هغې طبیعت غضب ګرځېدلی دی، داسې ملایکې دي. الله په جهنم داسې ملایکې مقرر کړي دي چې خلقو من الغضب بعینه، هغه غضب دی، غضب تشه غصه ده.
د هغې په طبیعت کې رحم نشته که انسان ورته ډېر هم چغې ووایي که نه بیا الله دې دې موږ او تاسو وساتي خو که جهنم نه څوک لاړ او بیا ډېر دغه ملایکو ته چغې ووایي که نه بلکې بار بار به ووایي قرآن کې راځي یا مالک لیقضي علینا ربک قال انکم ماکثون څو قسمه به دې درخواستونه کوي الله ته ووایه چې په موږ عذاب سپک کي جواب به ونه نه ورکول کېږي څو کاله بعد به زر کاله بعد به جواب ورکوي جواب به م ونه ورکوي او بیا په آخر کې ویل یقضي علینا ربک الله ته ووایه چې فیصله خو را باندې د مرګ وکړي که نه بس نور خو موږ ډېر تباه او برباد شو په دې جهنم کې خو چې کم سے کم دا مرګ خو را باندې الله راولي که نه نور ته به زر کاله بعد به ورته وویلی شي انکم ماکثون تاسو به په دې جهنم کې وئ ښه مړه کېدل نشته لا یموت فیها ولا یحیا داسې جهنم دی چې نه پکې بیا مرګ شته نه به سړی ژوندی پاتې کېدلی شي ژوند خو به یي داسې نه چې ګنې ژوندی به نه یي ژوند به یي خو مانه داسې ژوند چې سړي له پیدا ورکړي څه خوند ورکړي د خوند ژوند به د انسان دی ټول عمر به زحمتونه تېروي ښه نو قرطبي وایي خلقو من الغضب داسې ملایکې الله په جهنم کې پیدا کړي دي چې په عینه هغې د غضب نه الله پیدا کړي دي عینه غضب دی او وحبب الیهم عذاب الخلق د دې مخلوق عذاب هغې ته دومره خوند ورکوي کما حبب لبني آدم اکل الطعام وشراب لکه څنګه چې بني آدم ته خوراک او څښاک خوند ورکوي داسې ملایک الله په جهنم مقرر کړي دي لکه موږ او تاسو اوس روژې وکړه څومره په انتظار کې هر سړی بس ملا چې یو منټ کې په یو منټ کې موږ څه کوو یاره دا ملا ولې څوک ورته بدې ردې مو وایي ورکې که څوک یې تر قصد نه ومسکي وایي دا مړه دا بلا کله اذان کوي ځان نه دغه جوړ کړی دی وشو هغه ځای کې وشو پلاني ځای کې څومره دې خوراک او څښاک ته موږ او تاسو په تمې وو یو سیکنډ د ملا اذان ته فرق انتظار نشو کولی دغه یو منټ په موږ باندې څومره سخت تېرېږي دا طعام څومره راته خوښ دی دا خوراک څښاک راته څومره خوښ دی الله داسې ملایکې پیدا کړي دي چې هغې ته د انسان ته عذاب ورکول دغه شانتې خوند ورکوي لکه موږ چې اوس د شربت او د ډوډۍ ته په انتظار یو دغه شانتې الله رب عزت ګوره په دې جهنم داسې مخلوق پیدا کړی د رحم څه معاملې پکې نشته نو یا مؤمنانو قوا انفسکم واهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره علیها ملائکة غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم دا خو بس زړونه هم الله سخت پیدا کړي دي نه سره نه رحم پکې نشته دی نزعت قد نزعت عن قلوبهم الرحمه بالکل مثقال ذره ابن کثیر د دې د اکرمانه نقل کړي دي چې هغه ذره بره په زړه کې د دې رحمت الله نه دی پیدا کړی او دومره غټ قوت الله ورکړی بدنونه ورکړي دي چې ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې په هغې باندې که ته مزل کوې په دې بدن باندې نو یو کال به په سړی داسې مزل وکړي او اثر ته به بل ولي ته به ونه رسي او اکرمه رحمه الله وایي چې مرغۍ پاڅېږي د دې یو ولي نه که نه نو 2 میاشتې به تېرې شي داسې روانې دي منځ کې وقفه نه کوي 2 میاشتې مزل به وکړي بل ولي ته نه شي رسېدلی داسې ملایک الله تیار کړي دومره غټ چې په کلونو مزل مرغۍ پاڅېږي د یو ولي نه پاڅېږي او بل ولي ته په 2 میاشتو کې نشي رسېدلی او سود وجوه مخونه به یې تک توري ښه کله وایي چې اولنۍ جهنمیان اولني اور والا ورته ورشي چې ورځئ جهنم ته نو اول به تقریبا 4,000 ملایکې دي چې د هغه څه به د انسان په جهنم باندې به ولاړي د هغې څه به د جهنمي ملاقات وشي او داسې به نه سود مخونه به یې تک توري بد شکله به او دا داړې به یې راوتي صورت به هم بلکل بې حده بد شکله وي د انسان سبا بالکل د رحم معامله نه کوي او لها 7 ابواب و دروازې د جهنم هر یو کې به دغه شانتې معامله وي چې یوې دروازې نه دغه کېږي بلې له ورځي هلته به نور دغه شانتې ملایکې هزراو ملایک به درته ولاړي بد شکله به وي صورت به یې بدلي دې انسان ته به په غوسه نو الله فرمایي ګوره د دغه اور نه ځان وساتئ او په خپل هم ځان وساتئ قو انفسکم ګوره ځان هم وساتئ واهلیکم نارا اهل وساتئ ځان ساتل په څه دي نو علماء تفسیر کوي من باداء الفرائض
باداء الواجبات دا الله واجبات په ځای راوړئ په دې باندې به تاسو د اور نه ځان وساتئ. تفسیر مزاري وایي که نه قاري ثناء الله باداء الواجبات ځان یعنی تاسو په خپله زندګۍ کې د الله چر باندې کوم شیونه واجب کړي دي هغه په زندګۍ کې راولئ د دغه اور نه باله ځان بچ کړي. او واهلیکم نارا اهل ویروا په څه باندې بالتادیب والتعلیم دې بچو ته د ادب ورکا او تعلیم ورکا امر ورته وکړه د بالمعروف و نهي عن المنکر دا خبرې ورته وکړه وای په دې سره به ته او ستا اهل د اور نه بچ کړی شي. په خپله به په څه بچ کېږي په ادا د فرایضو باندې په ادا د واجباتو د الله کتاب اول ودې ولستو د اول نه واله تر اخیره پورې. اوس په دې کې سوچ وکړه د الله کوم فرایض دي په دې کې دې کې الله څه ویلي دي هغې باندې سوچ وکړه هغه په زندګۍ کې راوله هغه ادا کړه. کوم واجبات دي ستا په ذمه باندې دا خو څه یو نه دی چې زه تاسو ته وشمر په صلاح واجبات دي په صلاح او زراع واجبات دي زمونږ او ستاسو زندګۍ کې یو هم نشته دی چې مونږ او تاسو څو پورې دغه د قرآن احکامات په دې ذهن دغه کې نه راوستلي زندګۍ کې د اور نه د الله د اور نه مونږ او تاسو نشو بچ کېدلی. نو قو انفسکم ځان وساتئ و اهلیکم ګوره د اهلم حق دی ښه د اهل ګوره تفسیر المنان والا وایي که نه چې ګوره دا د بچو څه خو څه مینه نه ده دا خو څه محبت نه دی د هغې خو تا څه حق ادا نه کړو چې ته په خپله لګې شپه ورځ مونځونه هم کوې روجې هم نیسي زکاتونه هم ورکوې تبلیغ هم کوې جهاد هم کوې هر څه کوې او د بچي نه نه خبر وایي دا تا د هغې سره مینه ونه کړه ښه وایي د بچو سره مینه دا ده چې ته څنګه وایم په خپله مونځ هم کوې زکات هم ورکوې روجې هم نیسي د ټول د الله احکام په ځای راوړې داسې بچو باندې هم دغه شانتې راوله دا د هغې سره مینه ده. وایي دا څه مینه ده دا د قیامت په ورځ دا د هغې سره مینه شوه چې ته دې جنت ته روان یې او هغه دننه الله راونیسي او جهنم ته نه روان کړي دا بچي نه جهنم ته روان کړي دا ښځې نه جهنم روان کړي دا تا د هغې سره مینه وکړه څه دا د هغې سره زمونږ مینه شوه یقینا دا مینه نه ده هسې ظاهر به مونږ و یاره مینه مو ورسره وکړه خو مینه دا ده ښه د هغې سره مینه دا ده د هغې دپاره خوشحالي دا ده چې هغه مونږ د الله د عذاب نه بچو ویره د دې خبرې ورته مونږ او تاسو اعلان وکړو بار 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 د الله نه ویرېږئ د الله نه ویرېږئ. امام مجاهد رحمه الله وایي داسې ورته وایي اتقوا الله په خپل هم د الله نه ویرېږئ و اوصوا اهلیکم بالتقوا خپل اهل هم تم په تقوا باندې حکم وصیت ورته وکړه چې بچو د الله نه ویرېږئ خپل هم ځان کې یېره پیدا کړه د الله نه ویرېږه سرن جهرن الله خو دې په هر حالت کې د الله نه ویرېږه دا د الله نه دا د اور نه ځان ساتل په دې تقوا سره د الله نه د اور نه ځان بچ کړه او دغه رنګې خپل اهل ته هم د تقوا حکم کوه چې بچو ګوره د الله نه ویرېږه د الله نه ویرېږه ښځې ته وایه د الله نه ویرېږه په هره خبره کې ورته ګوره د دې دین په باره کې ورسره ته مذاکرې کوه بچو د الله نه ویرېږئ زمونږ خیر په دې کې دی او حقیقت هم دغه دی که نو خیر دی خوشحالي دا ده د هغې سره محبت دا دی چې د قیامت په ورځ ته مخ یو بچي او ښځه دی در پسې روانې جنت ته روانې وایي دا خیر دی او چې نه هغه د نبیل کې خدا مکې ته خو صحیح ده چې ښه کارونه دې کړي دي خپله زندګي دې ښه تېره کړې ده خو اهل ته دې ادب نه دی ورکړی بچو ته دې ادب نه دی ورکړی او هغه یې دنه روان کړي دي په بل طرف دنه قیامت په ورځ روان کړي نو دا به د هغې سره څه مینه دا خو د هغې حق ته وواله. نو ګوره څنګه چې موږ له په خپل ځان باندې سوچ او فکر پکار دی چې د الله نه ویرېږو تقوا اختیار کړو اتقوا الله ګوره د الله نه تقوا څه شی دی یعنې د دې شي نه هم سړی ځان وشه چې په هغې تش شبهه هم راځي شبهه دغه ته تقوا ویلی شي روایت نه ثابته ده چې مؤمن متقي مؤمن هغه دی چې هغه د شبهې د شي نه هم ځان ساتي. نن خو موږ او تاسو شبهه ښه راته پته وي چې دا شی قطعي حرام دی کوي خو نه مؤمن به هغه وي متقي هغه دی چې هغه د شبهې د شي نه هم ځان ساتي هغه کې لکه ورته شبهه راله چې یاره دا شی به جایز وي که ناجایز به بس دې شبهه د دې دپاره کافي ده چې مې کوه چې شبهات ته پکې راله دا تقوا ده ښه دې د وجې نه خو ابن سیرین رحمه الله هغه ولي بزرګ دی ګوره د بزرګانو حالات چې سړی واوري سړي ته پته ولګي چې متقیان دغه خلک وو ښه پرهېزګاران دغه خلک وو یو ځل ورته غلام خبر ورکړو ویل صیبه
د هغه وایي 40 کټۍ وې د شاتو د غوړو پخوا هم دا دغه دا غوړي به او شات به او دا شیونه به دا به د خلکو آمدن و 40 چاټۍ وې او غلام ورته خبر وکړو صاحب ویل په دې یو کې منګکوره ولېرځېدلې مګه پکې ورېدلې ده دا یوه نجسه شوې ده خرابه شوې ده ویل کومه یوه ده نو هغه ویل صاحب نور خو راته پته نه خو یوې ته ور ورځېدلی دی هغه د ځوان ډېره واخیستې 40 خوانه چاټۍ ایسته توی کړې په ځمکه باندې ویل په دې نورو کې ماته شبهه راله اوس کومه ده چې معلومه ته نه ده او ما ته دې وویل چې د یو ته منګکورې او مګه ور ورځېدلې ده اوس پته نه لګي په دې ټولو کې شبهه راله ویل زه به اوس داسې کومه دا ټول ایسته وغورځول دې ته تقوا ویلی شي دې ته د الله نه یېره ویلی شي دقه شانتې موږ او تاسو د الله نه ویرېږو په زړه کې د الله نه یېره پیدا کړو سرن علانیتن ښکارا پټه د الله سره زموږ دقه شان تعلق پیدا شي که چې لږ شي کې م شو به خو دا موږ او تاسو وې نو هروغه یوه چاټۍ م نه دغه کول خو اثر نه به م لږ لږ دا غوړي را دغه کړي وي ګزارلې مې ویل او بس کېنئ دا نور کېنئ په ځای په ځای کېنئ خو هغې کې تقوا وه هغې ته ورته شبهه راله چې یاره اوس په کومه یوه کې ده نو د هغې د وجې نه هغه ټول مال چې 40 چاټۍ غوړي وو هغه ټول یې راواخېسته او توی کړه برباد یې کړه ویل دا دې ټولو کې شبهه راغلې نو متقیان داسې ته وایي د امام ابو حنیفه په باره کې راځي ګوره په یو سړي قرض و ورلی سخت انور دی دا نن سبا چې دا څنګه انوري څوک نشي انور ته ودرېدلی غریب په سر باندې څادر ایښی دی ولاړ دی ورته بار هلکه راوځه پیسې مې راکړه زموږ هم ضرورت دی اخر خو ډېر وخت وشو قرض مې راکړه حالانکې دا کور یې دیوال و د هغه سوری راغلی و خو امام ابو حنیفه سورې ته نه لرې هغسې کې په میدان باندې ولاړ دی اواز ورته کوي وایي راوځه قرض مې راکړه چا ورته ویل ګوره امام صاحب ته خو د الله بنده دومره پوهه سړی ځان دې په دې انور باندې هلاک وسوځې وسوځېدلې دې سورې ته به لږ ودرېدلی وی که نه بیا ورته اواز وکړه هغه ویل نه په دې زما قرض دی او زه نه غواړم چې د دې قرض نه ماته د دې سوري عمر هم پیدا حاصلی شي دا خو زما قرض دی په ده باندې زه دې که رالم او که زه د دې دیوال نه هم پیدا واخلم دا زما دپاره حرام دي د دې سوري نه دې ته تقوا ویلی شي اوس خو موږ په خلکو باندې قرضونه وروره نن ورشو چای راوړه بوتل راوړه غریب خو ضرورتمند دي که نه نو ورځو وروره چای هم تې وڅکو بوتل زه مړه وبه زه بله ورځ به بیا راشم بیا ورشو ډوډۍ هم تې خورو چایونه هم تې څکو بوتل هم تې څکو او ورو ورو داسې ټال ورکوو موږ او داسې ضرورت ورته نشته دی کار کېږي د خیره ګپه مرسه ولګوو دکان کې ورشو بوتل هم تې وڅکو او چایونه هم تې وڅکو هغه غریب خو اوس محتاج دی چې نه راوړي بوتل نه راوړي موږ ورته غوسه کېږو قرض تې نه بیا اخلو چې چای راباندې نیسکې قرض تې نه اخلو ډوډۍ راباندې نه خوري قرض تې نه اخلو نو هغه د مجبورۍ نه ډوډۍ راباندې خوري نور کله ځان له کوچولو پسې خوري نو په دغه ورځ ورته وایي هلکه روش راوړه او دغه دی زموږ را کس راغلی دی او یو روش ورسره راوړه مزېدار او شربت او بوتل دا هر څه ګوره دا ولې دا هغه مجبوره دی غریب د دغه دا قرضداري نه د هغې سره خوراک کول د هغې سره سکا کول دا هم حرام دي دا به نه کوې ستا په هغې کل قرض جر نفعا فهو ربا نبي علیه السلام فرمایي هر قرض چې انسان ته پیدا رسي دا سود دی سود دا خو هسې دا خو موږ ټول یو داسې خلک دي ښکاره خلکو له پیسې ورکړي او وروره ورسره یي یا هغه پیسې ورکړي څوک د چا په کوټه کې اوسېږي 2 لکه او 3 لکه او 4 لکه روپۍ ورکړي او کوټه کې ورسره اوسېږي هغه ورسه یو کوټه کې ښه چې کله تېرېږي بیا بیا ترې روالي چا پټي داسې طریقو باندې ورکړي دي پیسې ترې نه اخیستي پټی وله ورکړی وروره او بیا هغه پیسې ما که شانتې په ځای پرتې لکه د الله بندګانو دا خو سود دی کم سے کم څه نه څه داسې یو صورت خو پکې مقرر کوي 1000 روپۍ 1500 200 چې د دې سود نه خو بچ شي سړی که تا چاله قرض ورکړی او تا ته تې پیدا راځي که نه کلو قرض جر نفعا هر قرض چې ځان ته پیدا راکاږي دا فهو ربا نبي علیه السلام وایي سود دی به هر حال تقوا دې ته وایي امام ابو حنیفه حالت وګوره د سړي دیوال سوري ته نه ودرېږي وایي دا د ده دیوال دی او د ده دیوال سوری دی او زما په قرض دی نو دا به ما ته پیدا به حاصله شي تک شانتې تقوا چې څو پورې موږ او تاسو نه اختیار کړي نو قو انفسکم الله وایي ځان وساتئ عقل وساتئ نو امام مجاهد وایي په څه سره یعنې بتقوا الله د الله نه تقوا اختیار کوئ ویرېږئ د الله نه ښکاره او پټه د الله سره معامله ستاسو چې داسې وي چې بلکل صفایي په هر شي کې د الله نه ویرېږئ
او بل تقوا خو چې کوم ابی ابن کعب رضی الله عنه کوم تفسیر کړی کن هغه بالکل یو سمپل ښکارا ساده مثال دی چې د ګناهونو داسې ځان ساتل. ګوره امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه د ابی ابن کعب رضی الله عنه ته وایي صاحب دا تقوا څه ته وایي؟ د الله نه یېره څنګه وي؟ تقوا څنګه وي؟ نو ابی ابن کعب رضی الله عنه ورته فرمایي و یا امیر المؤمنین شرط په داسې لاره باندې تل کې ځا شوکه چې هغه د غنو والا لاره وي، غني پکې داسې خاردار او لاره وي چې په هغه کې ستا جامو ته نقصان رشي، دا شی په داسې لاره چېرته تللی؟ نو عمر رضی الله عنه ورته ویل او ولې نه وتلي داسې خو ډېرې لارې دي موږ به ځو. و یا امیر المؤمنین نو ویل بی ستا څه حالي؟ هغه وایي حضرت وتشمرت زه ډېر احتیاط کوم چې په داسې لاره باندې ځمه دا جامې په ځان پسې داسې راټولې کړمه او ډېر په احتیاط باندې ځمه چې یاره داسې نه دا جامې یا دا بدن مې په دې غنو کې وننخلي تکلیف راته ونه رسېږي. نو ابی ابن کعب رضی الله عنه ورته وایي فذاک التقوا، تقوا هم دقه شانتې ده. تقوا هم دې ته وایي چې ته د ګناهونو نه دقه شانتې ځان وساتې، که دقه شانتې دې ځان راټول کړې لکه څنګه په یو لاره باندې روانې او خاردار بوټي دي دغه دي د هغې نه ځان ساتې، دقه شانتې د ګناهونو نه ځان ساتل دې ته تقوا ویلی شي. نو چې موږ او تاسو په خپل هم دقه شانتې حالات اختیار کړو، اهل هم د هغې ګوره هغې ته هم د تقوا حکم وکړو چې بچو د الله نه ویرېږئ، ښځې ته و د الله نه ویرېږئ، دا د هغې حق دی، هغې ته تعلیم ورکوو. ګوره یو روایت کې راغلی دی حق الولد علی الوالد، د بچي په پلار باندې دا حق دی. یو خو دا دی چې ان یحسن اسمه، یو خو د ټول نه اول حق دا دی چې دا ماشوم دی نو که ښایسته نوم ولګېږي، دا په پلار باندې د بچي حق دی چې نوم به ولږدي، بازګل او دغه له به ونه ږدي، خان آغا او ګل آغا داسې نومونه به ونه ږدي. په پلار باندې د بچي د ټول نه اول حق دا دی چې دا ماشوم دی ته به وله ښایسته نوم دی، ان یحسن اسمه، نوم به وله مزېدار کړي ښایسته، عبدالرحمن د الله بنده، عبدالله، عبدالمنان، عبدالرحیم، داسې ښایسته ښایسته نومونه، یا د رسول الله مبارک چې کوم نومونه د صفتونه دي هغه وله کېده، او یا دغه وخت چې بازګل او خانګل او میرګل دا اوس څه نومونه دي؟ دا ګوره دا د بچي د ټول نه اول حق دی. روایت کې راغلی دي چې د بچي په پلار باندې ټول نه اول حق دا دی ان یحسن اسمه، چې ښایسته نوم به وله کېږي، نوم یې د ټول نه حق دی. او دویم حق دوی په دا دی چې ان یعلم الکتابه، هغه ته به خط تعلیم ورکي، خط کتابت تعلیم سکول ته مدرسې ته، دا په بچي باندې دا د بچي په پلار باندې حق دی، نوم به موله ښایسته کېږي، بیا به تعلیم هم ورته ورکي، د دنیا سکول لندې دي قلارې، دا د هغه حق دی بای لیکل زده کول لیکل لوستل دا ټول دغه حق دی، دا به ورته ته ورکوې دا پلار باندې دا لازم دی چې داسې به کوي د بچي سره. او دغرنګې درېیم حق یې دا دی ان یزوجه اذا بلغا، کله چې بالغ شي نو په دې پلار یې حق دا دی چې مخې سره وله واده وکړي، بس دا د پلار حق دی بچو باندې. واما د بچو په پلار باندې حق دی. ځینو خو یو بل نقطې وراوړې خو مشکله ده، خو به هر حال دا د پلار حق دی، د بچو حق دی په پلار باندې چې کله دی بالغ شي بای دی به وله واده کوي. او بیا نن سبا د فتنو دور دی، داسې فتنې دي چې یقینا ایمان محفوظ پاتې کول ګران دي. نو ټول نه بس ښه دا ده چې کله د بچې یو خبره دا ته بیره مستثنا ده، یو بچی داسې دی هغه تعلیم کوي، دیني تعلیم کوي، هغه وکړي چې اوس بیا نقصان راځي نو بیا ښه دی، خیر دی، لږ صبر دې وکړي. وان تصبروا خیر لکم، صبر کوئ خیر دی. دې کې خو بیا د هر شي دپاره علما فرمایي لکل شیء آفت وللعلم آفات، د هر شي دپاره آفات شته، خو د علم دپاره ډېر آفتونه دي. یو د هغې نه دام ده چې بچی دې وړوکی دی او علم ته دې ایستلی، واده دې وله وکړو دا دې تباه کړو، زه اوس دې نه علم پاتې شو. نو به هر حال عرض مې دا و نبی علیہ السلام فرمایي حق الولد علی الوالد، د بچی په پلار باندې دا حق دی ان یحسن اسمه، چې یو خو به وله نوم هم ښایسته کېږي، و یعلمه الکتابه، کتابت خط او کتابت او تعلیم دا به هم په وکړي، او کله چې بالغ شي نو بیا دې وله واده وکړي. دا د پلار باندې حق دی د پلار د بچي. نو اهلیکم نارا، اهل الله وی د اور نه وساتئ. ګوره ښه یو عظیم اور
یو لوی اور چې هغې باندې سخت ملایک مقرر دي دا را روان دی د قیامت په ورځ دا حالت موږ او تاسو ټولو مخې ته را روان دي دا اهل هم ترېنه وساتئ دارنګې بچي دي اهل دی ښځه دی دا کور کې هغې ته د الله د حقوق وصیت کوه کله ورسه داسې یو پیرډ اخله چې یاره ای ښځې په تا باندې د الله کوم حقونه دي لږ ورته د دې دغه پکاري که ښځې ته هغې ته به یې څوک وایي بار ته خو یې موږ او تاسو نه پرېږدو بار ته خو نشته دی بار ته به نه ځي په کور کې من بس تا خو د دې دپاره نه ده چې صرف ډوډۍ دې پخوي او څپی کې دې تپي او دارنګې تا لرې کپړینځي د دې دپاره خو نه ده دا هم د الله بنده دی څنګه به چې ستا نه تپوس کېږي داسې به د دې نه هم کېږي او د دې ښځو او د دې وړو تپوس به د دې مشر نه کېږي حدیث کې راغلي کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیتي هر سړی په تاسو کې مشر دی نو ملک د ملک باچا دا راعي دی د هغه نه به د لاندې د رعایت په باره کې تپوس کېږي ستا په پلاني کلي کې په پلاني علاقه کې په پلاني صوبه کې خلک د ولږې نه مړ شو باچا ته هغې څه خیر اخیستلی دی خلکو باندې ظلم کېږي ته ورشه باچا د باچا نه به دا تپوس کېږي ستا په دې ملک کې په پلاني صوبه کې په پلاني ځای کې په پلاني کلي کې په خلکو باندې ظلم کېږي تا یې تپوس کړی دی دا تپوس به دې الله کوي الله ته خو هر څه معلوم دي که ستا په دې ملک کې خلک د دولت نه مړ شو تا د هغې تپوس کړی دی ستا په دې ملک کې خلک لګیا دي ډمچوري کوي تمان لګیا دي په دغو کې دغه کوي تا یې تپوس کړی دی دا ټول هر څه به الله رب عزت به تپوس کوي کلکم راعین دا به د مشر نه تپوس کېږي او هو کلکم مسئول عن رعیتي دغه رنګې سړی دې نه به د ښځې په باره کې تپوس کېږي تا د دې ښځې ته څه تعلیم ورکړی دی د الله حدود دې ورته ښودلي دي د الله فرایض دې ورته ښودلي د الله واجبات دې ورته ښودلي دي یقینا تپوس وکړه په کور کې د زنانو نه تپوس وکړه چې عام خو څه کې د علماو ښځو ته به فرایض نه معلوم واجبات ورته نه دي معلوم چې کوم په ما باندې کوم شی واجب دی کوم شی په ما باندې فرض دی دا ورته نه دي معلوم ولې دغه ګنې یو امت نه دی دا ګنې خلک نه دي دا ستا اهل دی د دې په باره کې به باقاعده ستاسو نه تپوس کېږي زموږ او ستاسو ټول نه به تپوس کېږي نو خوند دا دی او تفسیر المنان والا وایي خوند دا دی چې د قیامت په ورځ ټول جنت ته یو شانتې روانې وي د اهل هم دې در سره یو تم یو کزن دي او خوشحالي ده دا تعالی ولا حق ادا کو او دا دې نه دی چې بل چېرته خو ګرځي خفه کېږو به نه موږ خو ځو که نه بل نور ځایونو ته خلکو ته دعوت هم ورکوو تبلیغ هم ورکوو د بل چا دروازې ته هم ودرېږو خو زموږ په کور کې څه حالي د خپل بچو موږ او تاسو تپوس نه کوو د خپلې ښځې زموږ او تاسو تپوس نه کوو دی څنګه ده دی مونځ کوي نه کوي زما د بچي مونځ کوي نه کوي زما د بچي ولې دا ګیره خرې د دې په باره کې خو ورته زه لږ یوه ورځ لږه خبره وکړم د دې ټولو په باره کې به تپوس کېږي نو الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم ځان هم وساتئ و اهلیکم اهل وساتئ د ناره د یو عظیم اور نه یو لوی اور را روان دی هغې باندې د الله ملایک مقرر دي په دې باندې هغې ته داسې تعلیم ورکړه ګوره حدیث کې راغلی دي داسې ژوند تېر کوي داسې اندازه کې چې د هغې ژوند هم د خیر ستا د هم د خیر که ته د یو خیر کار کوي هغه ځان څه پکې شریکه کړه که هغه د یو خیر کار کوي هغه به تا ځان څه شریکوي نبی علیه السلام فرمایي رحم الله امرأن الله دې رحم وکړي په داسې سړي باندې چې دی د شپې راپاڅي او لګۍ نفل کوي تهجد کوي او ښځې ته وایي پاڅه ښځې ته هم پاڅه او که هغه نه پاڅېږي نبی علیه السلام فرمایي نو په دې مخ ولره اوبه ورچکړکاو کړي چې پاڅه دې مخ ورته لګي اوبه ودغه کړه چې پاڅېږه مونځ وکړه او بیا نبی علیه السلام فرمایي رحم الله امرأتن الله دې په داسې ښځه هم رحم وکړي چې هغه پاڅېږي د شپې تهجد کوي او خاوند یې پروت دی خڼاری کوي او دی ورته وایي چې پاڅه دغه وکړه نفل وکړه تهجد وکړه خو نه پاڅېږي خیر دی لږې اوبه هم دې په دغه کړي اوبه په دغه کړې خو بیا خیر یې نشته خو زه به هر حاله طبیعتونه دي که نه نو طبیعت ته به هم ګورې د خاوند خو هغه داسې دی چې بیا دې نه پرېږدي او وایي دی او ټکوي دی نو قلار ته شي او زل غاږ ورته وکړه وایي چې دا نفل وکړه تهجد وکړه خو نه یې کوه نو بیا دې خیر دی لږه ډډه پکاري که نه دا طبیعتونه دي خو چې کله خپل منځ کې دیني که نه دینی محبت یې بیا هېڅ هم نه بیا خاوند به داسې ګړزاری کوي نه ښځه کوي بیا به بس یو دوستانه ماحولي هغه چې څه کوي خیر کار ګویني ښځې چې ییني څه کې خیر نو هغه خاوند ته خبر ورکوي چې خاوند څه د خیر کار ییني هغه ښځې ته خبر ورکوي چې دا کله دیني رشته وي
او چې دیني رشته نه نو بیا خو د یو بل نه بس سوري په ګټه باندې ولې د اصل کې وجه هم دی چې د دین ماحول نشته دی که د دین ماحول موږ او تاسو جوړ کو کور کې د یو بل نه به خلک زاریږي یو بل سره به وتعاونوا علی البر والتقوا یو بل سره به موږ په نیکۍ کې بیا تعاون کوو نو به هر حال عرض مې دا وخت هم ډېر واخیستو چې دا د الله د کتاب ختم و خلک چونکې راجمع شوي څه نه څه واز تعلیم واز پکې سړی وکړي او موږ او تاسو اوس کور ته ځو دا څه چې واورېده د دې نه ځان سره څه حصه ویسو هغه خپلې زندګۍ کې راولو کوشش وکړو چې قرآن کې کوم احکام د الله دي دا په خپله زندګۍ کې راولو څوک ورم ګوره چې قرآن دا هر څه چې وړاندې که نه دا د دې د وجې نه چې زموږ زندګۍ کې قرآن نشته که قرآن رالی یقینا درته وایم نه به دشمنۍ ني نه به خفګانونه یي نه به دا سړي ټینشن یي هر سړی و ځان له ناست دی په پوله باندې لګېرې خطونه راکاږي او سوچ او فکر دی څه کېږي د رور نه سړی ځان له سوچ کوي چې دې څه به څه کومه کلیوال ترکور هر شی بس دا یو سوچ او فکر هر سړی اخیستی دی یو لوی سوچ کې پروت دی ولې د قرآن تعلیم باندې موږ او ستاسو عمل نشته که په قرآن باندې ما عمل وکړو قسم دی چې دغه دشمن به بیا کانه ولی حمیم الله وایي دغه دشمن به بیا ستا داسې شي لکه سم ګرم دوست دی په تا به بیا خفه کېږي خو چې قرآن موږ او تاسو په زندګۍ کې راولو نو د دې ختمونو د قرآن نه موږ ته هم دا سبق راکوي چې قرآن دې د الحمدلله وویل په والناس باندې دې ختم کړو دا اوس په زندګۍ کې راوله انشاءالله العزیز ټول به کوشش کوو چې موږ را قرآن کریم په خپله زندګۍ کې راولو د الله نه به غواړو صحیح ده ماحول هم داسې دی چې قرآن باندې عمل کول ګران دي خو هېڅ شی ګران نه دی چې انسان عزم وکړي عزم به کوو د خیره او د الله نه به یې غواړو انشاءالله د سبا نه به دا کوشش کوو چې په قرآن باندې یو حکم باندې موږ او تاسو عمل شروع شي ده